جګړه کې له خپل ځان څخه دفاع کې د صلح لپاره د قدمونو اخیستلو کې افغانستان بیا د مور یو زوی دی. 20 کاله د امریکا جګړه وغځېدله، لا هم مجاهدین ستړي نه وو. یقین وکړئ تقریبا روسیه حاضر قیاس یا شوروي حاضر قیاس، انګلینډ حاضر قیاس په جګړه کې افغان نه ډارېږي. جګړې کې چې څومره غځېږي افغان هغومره راحت کېږي، همغومره پلان و پروګرام و طرحې لوجستیکي اسباب و وسایلو لپاره زمینې برابروي. همغومره چې وایي که نه چې شیر څو قدمه شاته ځي، دا په دې معنا چې همغومره عملې ته ځان برابروي. او دا جنګ چې هر څومره غځېږي، هر څومره زیاتېږي، همغومره د افغانانو حوصلې زیاتېږي، همغومره د افغانانو تخنیکونه تکتیکونه قوي کېږي. یو چا چې ناظر محترم دفاع پر دغه لیول باندې کړي وي چې خپل خوږ بدن پسې بمونه تړلي وي، هغه به د پاکستان له ډرون څخه وډار شي. یو چا چې مبارزه پر دغه لیول باندې کړي وي چې سر تر ګوانتنامو پورې رسېدلی وي او ګوانتنامو جیلر یا د ګوانتنامو هغه افسر یا د ګوانتنامو هغه عسکر پر دې باندې شاهدي ورکړي چې موږ به د آیین څخه یا د اوسپنې څخه غږ رایستلو، خو د افغانانو غږ نه رایستلو سره د دومره شکنجو هغه به مات شي. هغه افراد و اشخاص چې د پلچرخي او د بګرام دیوالونه، زندانونه، شاهدانو، ګواهان دي د ظلمونو، هغه به وډار شي دغه عادي مادي افراد و اشخاصو څخه چې نه خپل بنسټ لري، نه خپل استقامت لري، نه قدرت لري او نه دومره شجاعت و غیرت لري چې بیا ما سره پر دغه حد حدودو پورې وجنګېږي. زه چې ورغلی یم، جنګېدلی یم، ما کور کې خدای پاماني تر دغه حده پورې اخیستې ده چې بیا نه راځم، زه درځم ځان در باندې شهیدوم، تر دغه حوصلې او تر دغه روحیې پورې زما مجاهد ورځي، زما افغانان ورځي، زما ځوانان ورځي، زما ځوانان پر دې نیت نه ده چې بېرته درنه راګرځېږي چې ودرېږه زه پتلون پرېږدم بسم الله الرحمن الرحیم بېرته به زه کور ته منډې وهم. زما افغان جګړې ته درځي، پر دغه نیت درځي چې یا مې شینده او یا دې شیندمه، پر دغه لیول باندې درځي. دغه روحیې باندې جګړه بیا تقریبا 10 کاله وي، 20 کاله وي، 30 کاله چې هر څومره غزوي در سره غزوم، ما سره بیا کمي و کاستي د ځوانانو د غیرتونو، د شامتونو، د شجاعتونو نشته دي. ځکه چې زما مبارزه پر ټکنالوژي باندې ولاړه نه ده، ځکه چې زما مبارزه په اسباب وسایلو باندې ولاړه نه ده، ځکه زما مبارزه چې ده دا د ځوانانو په غیرت او شجاعت او شامت باندې ولاړه ده چې دا بیا د غرب څخه او د شرق څخه او د تیلو څخه سرچینه نه اخلي. د دوی جګړه چې ده ناظر صاحب محترم پر ټکنالوژي باندې ولاړه ده. ټکنالوژي د دوی د غرب په لاس کې ده، د دوی جنګونه د تیلو په سر باندې ولاړ دي، د ډیزلو باندې ولاړ دي، او تیل او ډیزل تقریبا 16 پورې ورسره دي او نور ورسره ختمیږي، نور نه دي ولاړ. درېیمه دوی چې بیا جګړې ته رامخکې کېږي تقریبا تاسو یقین په خدای وکړئ د زخمي کېدلو طاقت وسم نه لري، پر بدن باندې یو زخم زور هم نه لري، غیرت هم نه لري، شجاعت هم نه لري، او په دې باندې نه لري. ناظر محترم هغه پوهېږي چې زه د آصف منیر لپاره دا ځان ولې بغه زخمي کړم، زه د یو د قرایي شوي مزدور لپاره ولې ځان باندې زخمونه راولم، زه د داسې یو فرد یو ډل ټپه لپاره داسې ځان ولې زخمي کړم، ځان ولې قرباني کړم چې هغه خیر او شر مکمل امریکا او اروپا او سپین ماڼۍ ته رسېږي. هغه پر دې باندې پوهېږي. د همدې لپاره تاسو وګورئ هغوی کله سرحد پرې غوستی وي، کله فرضي کرښه پرې غوستی وي، کله چې هغه بر هندوستان سره پرې غوستی وي، کله بنګلادیش سره پرې غوستی وي، کله افغانستان سره پرې غوستی وي، ځکه چې هغوی فوجیان په دې باندې پوهېږي چې زه د یو څو روپو لپاره مزدور کړ شوی کرایي اجیر یم، د دې شاته نه ماته جنت شته دی او نه ماته امتیاز شته دی او نه زما شاته ولسونه او ملتونه او قومونه ولاړ دي. ځکه چې هغه پر دې باندې دا قناعت لري چې زه یو چا شخصي منفعې لپاره جنګېږم، مګر زما افغان پر دې باندې پوهېږي چې زه د 40 میلیونو نفوسو د ساتنې لپاره جنګېږم. زه د خپل هغه حدیث روایت هم آیات هم پر دې باندې شته دی چې خپل خاورې څخه، خپل حق حقوق څخه، د خپل ناموس څخه دفاع کول شهید دي او کوه د ګټله غازي پر دغه لیول باندې جنګېږم. هغه دغه روحیه نه لري. هغه پوهېږي چې موږ تعرض کړی دی، دلته ماشومان مو شهیدان کړي دي، موږ تعرض کړی دی، مدرسه مو شهیدانه کړې ده، موږ تعرض کړی دی، مسجد مو شهید کړی ده، موږ تعرض کړی دی، بې ګناه عام ولس مو شهید کړی ده، او دوی بیا ورته راغلي خپل حق حقوق لپاره دفاع کوي. دوی پر حق باندې دي، دوی سره نه ملت ولاړ دی، نه قومونه ولاړ دي، نه مشران ورسره ولاړ دي. یو څو هغه شیخ چلیان ورسره ولاړ دي، هغو ته زه علما کرامو نوم هم نه اخلم، ځکه د علما کرامو نوم ډېر سپېڅلی، ډېر دروند نوم دی. یو څو افراد و اشخاص درباري افراد و اشخاص ورسره ولاړ دي، $100 لپاره فتواګانې ورکوي. هغو باندې بیا نه زموږ سترګې نیول کېږي او نه د پاکستان سترګې نیول کېږي، ځکه چې د پاکستان علما کرام هم پر دې باندې پوهېږي
او تاسو به وګورئ مسلسل فتواګانې وګورئ او دمګړي هم هغوی فتواګانې ورکوي. دا نن ورځ هم تاسو فتواګانې ولیدل چې پاکستان د رژیم پر خلاف باندې ورکړه چې رژیم ناقص دی او رژیم د اجیر فوج دی او د جنګ کې څوک د پاکستان خوا مړ کېږي هغه مرتد دی او هغه خوا چې کېږي هغه شهید دی. خپله د پاکستان علما کرام ورکړه، خپله د هندوستان علما سلمان احمد فتوا تاسو واوردل، هغه واضح ویلې چې د پاکستان فوج مخکې د امریکا اجیر و، دمګړي د اسرائیلو هم دی. یعنې داسې فوج، داسې افراد، داسې اشخاص بیا جنګ نشي کولی. که زه یې وغځوم هم توان هم لرم، طاقت هم لرم، هو ټکنالوژي نه لرم، پر ټکنالوژي وسایل او اسباب سنبال امپراتورۍ مو ماتې کړلې، مملکتونه د هغوی لاسپوڅې خو بیا وروستنۍ خبرې دي. درېیمه تاسې ولیدل پرون په مسجدونو کې جمعې مبارک ورځ کې نه فتوا ورکړل شوله، نه د مولوي صاحبانو له خوا نه څوک جهاد ته راوبلل شول، نه مولوي صاحبانو دا غږ وکړو چې تاسې چنده واچوئ چې سرحد ته فرضي کرښې ته موږ کومکونه ولیږو، نه ځوانانو څخه وغوښتل شوه تلاشي. صرف مولوي صاحبانو دومره دعا وکړله چې د پاکستان پر خلاف د خپلو ملي ځواکونو ملاتړ باندې پورته کړي لاسونه. د همدغې یو کلمې باندې تاسو جوش خروش ولیدلو، د بدخشان، د زابل، د نیمروز، د بغلان، د لغمان، د قندهار، د هلمند، د پکتیکا خوست ولسونه تاسې ولیدل چې سره کم راوتل، صرف په یو دعا باندې راوتل. که بیا زه فتوا ورکړم، که بیا فتوا زما ملایان ورکړي، که فتوا زما شیوخ صاحبان ورکړي، که فتوا بیا اسلامي امارت ورکړي او دغه افراد او اشخاص جهاد ته راوبلي، بیا ته جهاد سره وګوره. زموږ پنجشیر ښایسته ولایت تاسو ولیدل صرف 4200 افراد او اشخاص ځوانانو خودمختارانه تللي دي، هلته یې ثبت نام کړی ده صرف دې لپاره چې د پاکستان په لیکو کې موږ پاکستان سره جنګېږو. موږ په دغه روحیې باندې جنګېږو نیازه صاحب محترم. موږ ته بیا 2 کاله او 3 کاله 10 کاله او 20 کاله او 2 ورځې 3 ورځې هېڅ معنا نه لري. څومره چې غزوې در سره غزوم، د متکي صاحب خبره بیا هم درته تکراروم چې هغه ویلي وو چې موږ تعرضي برید نه ده کړی چې زه یې بس کړم، موږ دفاعي تعرض کړی دی. مونږ دفاعي تعرض په دې معنا چې اخري مرمۍ به زه در سره وهم، بیا به دفاعي در سره کښېنم، خبرو میز ته در سره کښېنم، ځکه چې زما لاس در باندې پورته وي. زه تاریخ لرم، زه نیکونه لرم، زه اجداد لرم، د هغوی لپاره د راتلونکو نسلونو لپاره زه اخري مرمۍ د دې لپاره واروم چې بیا ووایي چې نه پاکستان لپاره تسلیم نه شولم، پاکستان ته مې ټیټه ونه ویلې. ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ورځ لاندې دمې ته